بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د رمضان مبارکه میاشت ټول مسلمان ملت ته مبارک وي او الله پاک دې وکړي چې دغه مبارکه او سپېڅلې میاشت د الله پاک جل جلاله په رضا، اطاعت او عبادت کې تېره شي. یو څو مهمې سپارښتنې چې په دې مبارکه میاشت کې باید د شکر، زړه او د ګردو ناروغانو ته پام وکړي. هغه څوک چې شکر ناروغي لري نو د دوی په بدن کې شکر کله کله زیاتېږي او کله بیا ټیټېږي. نو 5 ډلې خلک د شکر باید روژه ونه نیسي. یو هغه خلک چې دوی شکر هر وخت ټیټېږي، ځکه چې د روژې پر مهال انسان چې خوراک ونه کړي، د شکر مریض خوراک ونه کړي نو شکر یې لوړېږي او خدای مکړه نور مشکل رامنځته کېږي. دوهم د شکر هغه ناروغان چې د دوی شکر ډېر زیات لوړ وي او کنټرول نه وي، ځکه چې په دې وخت کې که چېرته مریض روژه ونیسي د ډېر شکر د وجې نه چې په بدن کې انسولین زیات راکمیږي، هېڅ موجود نه وي، کله کله بدن خپل ځان نه انرژي اخلي، خپل ځان خوري او په دې صورت کې یو قسم زهري مواد په بدن کې جوړېږي چې هغې ته کیټون باډیز ویل کېږي او مریض یو خطرناک حالت ته بیایي. دریم د شکر د ټایپ 1 شکر د اول حالت هغه ناروغان چې دوی انسولین اخلي. ټایپ 1 شکر هغه دی چې زیاتره په ځوان عمر کې پیدا کېږي، په ماشومانو کې پیدا کېږي او دوی په بدن کې انسولین هېڅ موجود نه وي. دغسې خلک باید انسولین واخلي، خو په روژه کې هغه د ټایپ 1 شکر مریضان ډایبیټکس چې د دوی شکر کنټرول نه وي، دغه هم په همدې شکل لکه ما چې مخکې یادونه وکړه بدن کې شکر لوړېږي، بدن خپل ځان خوري او کیټون باډیز زهري مواد په بدن کې جوړېږي او مریض یو خطرناک حالت ته چې هغې ته ډایبیټیک کیټواسیډوسس ویل کېږي او مریض په آی سی یو کې بستر کېږي وړي. څلورم هغه حامله میندې چې دوی شکر لري باید دوی روژه ونه نیسي. او پنځم د زړه او د ګردو هغه مریضان چې دوی پرمختللي ناروغي ولري باید روژه ونه نیسي، ځکه چې په دې وخت کې د صحت خرابېږي، د زړه حالت، د ګردو وظیفه نوره هم د اوبو د نشتون له امله له خنډ سره مخ کېږي او نور هم د دوی صحت خرابېږي. بله موضوع دا ده چې د شکر ناروغان باید څنګه خپله دوا تنظیم کړي. هغه ناروغان چې دوی د میټفورمین په نوم دوا اخلي او د سهار په وخت کې یو وخت اخلي، دوی باید خپل دغه دوا ماښام ته واړوي د جماعت نه پس. او هغه څوک چې 2 وخته میټفورمین اخلي هغوی باید 2/3 حصه د شپې واخلي افطار نه وروسته او 1/3 برخه د سحور د پړشمې نه وروسته دوی باید واخلي. او هغه څوک چې د ګلیمیپرایډ یا د په عموم کې د سلفونیلوریا د ګروپ دواګانې اخلي لکه ګلیکلازاید، ګلیبینکلاماید، ګلیمیپرایډ یا عامه اصطلاح چې دغه په مارکیټ کې عامې دي دغه دواګانې اخلي او د روژې نه بغیر په سهار کې اخیستې، دغسې خلک باید دغه دواګانې د افطار نه وروسته واخلي تر څو د ورځې مهال شکر ټیټ نه شي چې بیا مریض یو خطرناک حالت ته بیایي. او د فزیکي تمرین په اړه دغسې خلک باید د روژې پر مهال د شدید یا قوي سپورت د حرکاتو څخه دوی کله کله ډډه وکړي. البته لږ تمرین خو هم د افطار نه وروسته دوی کولی شي چې اجرا کړي، ځکه چې د روژې پر مهال زیات قوي تمرین د دوی صحت خرابوي، شکر زیات ټیټېږي او بیا هم مریض هایپوګلیسیمیا ته بیایي چې یو خطرناک حالت دی. او په عموم کې باید دغه خبرې د زړه، ګردو او شکر ناروغان عملي کړي تر څو د دوی شکر، د زړه او د ګردو حالت سالم پاتې شي. ډېره زیاته مننه.